انجینر غوښتل چې استعفا ورکړي. یو انجینر غوښتل چې استعفا ورکړي او وظیفه پرېږدي. کله چې د شرکت رئیس خبر شو نو ډېره هڅه یې وکړه چې انجینر له خپلې پرېکړې وګرځوي، مګر ویې نه منله. د شرکت رئیس وویل سمه ده، استعفا به دې منظوره کړم، خو په دې شرط چې د خپلې وروستۍ نښې په توګه یوه ښکلې ودانۍ جوړه کړې، بیا به دې تقاعد درکړم. انجینر په نه زړه ومنله او کار یې پیل کړ. فکر یې کوم چې هسې هم ترې رخصت اخلي نو خواري یې په درد نه لګېږي. مقصد کار یې ختموه، نه یې ښکلې نقشه جوړه کړه او نه یې هم د موادو کیفیت په پام کې ونیو او د بیکاره په شکل یې کار ختم کړ. په پای کې د شرکت رئیس راوغوښت او ورته یې وویل چې ودانۍ آماده ده. د شرکت رئیس وویل سمه ده، ما غوښتل چې له موږ سره د اوږدې مودې کار او ستړیاو په بدله کې یوه ډالۍ درکړم. همدا ستا کور شو، مبارک دې شه. عبرت: په کار یا دنده کې هیڅکله خیانت مه کوه. ښه او بد دواړه انسان ته ورګرځي. که هر رقم برخورد کوي له هماغسې برخلیک سره به مخ کېږي. په مشکلو حالاتو کې خپل ذهني سکون وساته او سنجیده پرېکړه وکړه. هر مسؤلیت چې در وسپارل شو باید په پوره اخلاص یې ترسره کړې.